السلام علیکم ستړي مشئ نن پیلنۍ د روان مرز کال د کب د میاشتې نهمه چې د فبروري له 28 نیټې سره سمون لري ستاسو پام را اړوم د مهال خبرونو ته په سر کې هم د څو مهمو خبرونو سرټکي د سولې او ټیکاو په تړاو پر نړیوالې ټولنې د ولسمشر نیوکه اشرف غني وایي په تېرو 40 کلونو کې نړیوالې ټولنې افغانستان له سولې لرې ساتلی د سرتېرو له ورځې نمانځنه خو امنیتي ځواکونه د قربانیانو کورنۍ د دوی د ژوندانه ته د حکومت په نه پاملرنې نیوکه کوي د سولې د خبرو د برخلیک په اړه په کابل کې د غونډې چمتووالی دغه غونډې په پام کې د حکومت د سترې شورا په کوربهتوب جوړه شي د هیواد پیژندل شوي څېرو ته پکې د ګډون بلنه ورکړل شوې او په سوریې کې د امریکا د بریدونو په اړه د دمشق خبرداری دا هم پوره خبرونه ولسمشر غني پر نړیواله ټولنې نیوکه کوي وایي چې افغانستان یې په تېرو 40 کلونو کې له سولې لرې ساتلی او دغه وضعیت د منلو نه دی ښاغلي غني په ملي دفاع وزارت کې د کب نهمې سرتېرو د ورځې په لمانځ غونډه کې ویل چې طالبانو په روان کال کې هڅه وکړه چې حکومت ته سقوط ورکړي او یا هم افغانستان په څو برخو ویشي خو امنیتي ځواکونه یې پر وړاندې ودرېدل له بل خوا ملي دفاع وزارت واکپال روان کال د امنیتي ځواکونو لپاره ستونزمن په ګوته کړ د کب نهمه د افغانستان په تقویم کې د سرتېري په نوم نومول سوې ده او له دې ورځ څخه هر کال په بېلابېلو برنامو کې لمانځنه کیږي دلته په ملي دفاع وزارت کې د حکومت له لوري لویه برنامه جوړه سوې ده په دې برنامه کې یو برخه د امنیتي ځواکونو د قربانیانو د کورنیو د خبرو لپاره ځانګړې سوې ده حمیدې خپل زوی د نظام الدین په نوم د امنیتي ځواکونو په لیکو کې لاس ورکړی دی خو نوموړی په دې حالت کې هم د امنیتي ځواکونو له ملاتړ څخه دوام ورکوي شاه زمان بل سرتېری دی چې په جګړه کې خپل پښه له لاسه ورکړی او لاس یې هم ضرر لیدلی دی من با خبر شدن خبر شهادت پسرم که در ولایت زابل مدت 3 ماه از خدمتش سپری میشد در جنگ با دشمن جام شهادت را نوشید چون هیچ رویم را زیست ندادم مورالم را قوی و قوی تر ساختم و همین حال حاضر هستم که دیگر فرزندانم را نیز قربان این وطن نمایم د وطن په دفاع کې خمې د لاسه ورکړې لاسونو کې مې سیخان دي خو په دې زه افتخار کوم په دې زه مایوسه نه یم دا مې وطن ته په ما حق لري او اوس هم که زه 50% په ځان باندې اعتماد ولرم بیا هم اول سنګر ته ځم په تېرو کلونو کې د زړورو جګړو بار د امنیتي ځواکونو پر اوږو تر هغه ځایه پورې چې د ولسمشر په وینا له 90 سلنو څخه ډېری عملیاتونه دې ځواکونو ترسره کړي دي نو له همدې کبله به راتلونکی کال یو خطرناک کال وي د ښاغلي غني په وینا سږ کال به طالبان د دولت او یا د افغانستان د جغرافیا د ویش پلټوي د افغانستان دښمنانو او طالبان په دې فکر کې به وو چې یا به دولت ته سقوط ورکړي یا به دا مقدسه خاوره په څو برخو کې وویشي او بیا به ووایي چې ملي حاکمیت نشته تاسې مخه ونیول او مو قرباني ورکړه د زرهاو خلکو وینه بېځایه تویه سوه اما دا بېځایه نه وه ځکه چې دا وطن یې وسات ډېر پسرلي راغلل او لاړل نو زموږ امنیتي او دفاعي قوتونه د افغانستان ولس وشو کړی چې د دې ټولو بحرانونو مدیریت ستاسې د رهبرۍ لاندې وشي نو زه بیا هم تاسو ته اطمینان در کوم او د افغانستان ولس ته اطمینان ورکوم چې تشویش ډېر نه کوي د سرتېري له ورځ څخه په داسې حال کې لمانځنه کېږي چې د افغانستان سرتېري به داسې ورځ نه وي چې ورځ پرته له جګړې پای ته ورسوي
نږدې وروستیو 20 کلونو کې له بېلابېلو ګواښونو سره لاس او ګریوان سوي دي. خو ولسمشر غني له نړیوالې ټولنې څخه په کلکه نیوکه کوي دا چې په افغانستان کې په تېرو 40 کلونو کې افغانستان له سولې څخه محروم پاتې سوی دی. که جامعه بین‌المللی 40 سال است که یک ملت با تاریخ عظیم، با تمدن درخشان، با مردم زنده از بنیادترین حق که حق صلح است محروم نگاه کرده و این قابل تحمل نیست. ما صلح پایدار میخواهیم، ما صلح با عزت میخواهیم و صلح که با قوت بازوی قوای امنیتی و دفاعی و مغز فعال ما و اراده مردم ما بیاید. په داسې حالاتو کې چې هیڅ سهار له جګړې پرته نه دی او د سولې له ټینګښت څخه هم هیڅ خبره نشته، د روانو جګړو فشار د امنیتي ځواکونو پر اوږو دروندوالی کوي. په وروستیو 4 لسیزو کې د افغانستان لمریزې ورځې پرله پسې د خلکو په تیره بیا سرتیر لپاره د تورو تیارو په څیر دي. د هیواد سرتیري د سرتیرو ورځ د هیواد په یو شمېر ولایتونو کې په بېلابېل ډول ولمانځل شوه. دغه ورځ په هیواد کې په داسې حال کې لمانځل کیږي چې د قرباني شوو امنیتي ځواکونو کورنۍ د دوی د ژوندانه ته د حکومت په نه پاملرنې نیوکه کوي. په همدې حال کې ولسمشر غني د سرتیرو د لمانځ غونډې په ناسته کې د امنیتي ځواکونو د شهیدانو کورنیو ته د استوګن ځایونو د ویش خبر ورکوي. په هیواد کې د سرتیري ملي ورځې لمانځنه خو د شهید شویو امنیتي ځواکونو د کورنۍ په وړاندې د حکومت له نه پاملرنې نیوکې. امید یو له دې امنیتي ځواکونو څخه و چې د څو کلونو مبارزې او له هیواد څخه ساتنې وروسته 3 میاشتې مخکې د کندوز په امام صاحب ولسوالۍ کې د طالبانو په یوه برید کې خپل ژوند لاسه ورکړی دی. د امید کورنۍ وایي هغه په همدې وروستیو کې کوژده کړې وه، خو د هغه د وژل کېدو وروسته حکومت د دې سرتیري کورنۍ ته هیڅ پاملرنه نه ده کړې. 3 ماه پیش حمله که از طرف طالبان صورت گرفت که جام شهادت نوشید و حکومت محلی البته درباره امید جان البته کدام توجه یا هم همکاری نداشتند. په همدې حال کې ولسمشر غني د سرتیري ملي ورځ کې د هغه سرتیرو کورنیو لپاره د کور له ویش خبر ورکوي چې د هیواد ملاتړ په لار کې خپل ژوند لاسه ورکړی دی. به د کورو جوړول د ملي اردو، ملي پولیس او ملي امنیت د شهیدانو دپاره به په قوت کې شروع سي. نن به عدد زه درته نه وایم، اما عدد په سلهاو کې نه ده، انشاءالله به په زرهاو کې. له بلې خوا دلته په کندوز کې د سرتیري ورځ د نقاشۍ نندارتون په لاره اچولو سره ولمانځل شوه. تنظیم کوونکي وایي د دې نندارتون موخه د امنیتي ځواکونو د شهیدانو د کورنیو د ژوند ناسم حالت په انځور ایستل او د جنگ قربانیان لپاره د ملاتړ کلتور ته وده ورکول دي. پیام هایی که نمیتونن او سخن بگویند ما بتونیم از طریق هنر نقاشی برای دیگران نمایش بدیم و او پیام ها میتونه انگیزه خلق بکنه و از وضعیت جاری کشور و از واقعیت های عینی فعلی جامعه ما بسیار بازتاب پیام بود. طالبان از فندم قرض گرفته بودن دیگه که یک بودی پران که آزادی هم گرفته بود با دکاندار داده بود که برام نگاه کنم تا شام که پس میایم او را از پیشتان میگیرم که دیگه شام پس نامد. د سرتیري ملي ورځ په یو شمېر نورو ولایتونو کې هم د بېلابېلو برنامو سره ولمانځل شوه او سرتیرو په دې ورځ د هیواد د ملاتړ لپاره ژمنه وکړه. بسیار احساس خوشی میکنم به خاطر از اینکه ما در جمع برادرای خود هستم و ما مثل یک برادر خود میتونم از وطن خود حمایت بکنم، از وطن خود دفاع بکنم. این روزی است که مسئولیت‌های ما را بیشتر می‌سازد. مردم افغانستان از نیروهای امنیتی خود امید دارند که تا باشد در برابر اجنبی های افغانستان که عبارت از توریستا هستند با قوت طاقت مبارزه بکنند. د کب نهمه په هیواد کې د ملي سرتیري ورځ سره برابره ده او دا ورځ د امنیتي او دفاعي ځواکونو سرښندنو ته درناوي په پار په بېلابېل ډول لمانځل کیږي. په پام کې د دولت سره شورا او د افغانستان د راتلونکي او د سولې د برخلیک په اړه غونډه وکړي. مارشال عبدالرشید دوستم چې په دغه غونډه کې ورته د ګډون بلنه ورکړل شوې د افغانستان پر وړاندې د غفلت په اړه خبرداری ورکوي او په کورنۍ اجماع ټینګار کوي. له دې سره سم عبدالله د سولې په برخه کې پرمختګونه بسندویه نه بولي او د تاوتریخوالي د کچې پر لوړوالي نیوکه کوي.
مارشال دوستم له یو نیم کال لري والي وروسته نن د یو لړ ځانګړو پوځي مراسمو سره کابل ته ستون شو. ښاغلی دوستم چې د خپلو پلویانو په منځ کې وینا کوله د سولې په بهیر کې د ملي ټلوالې پر پیاوړتیا ټینګار وکړ او له ولسمشر څخه هم غوښتل تر څو سیاسي مشران په یوه منځټي کې راټول او د کوچنیو سکالو پر سر له خبرو د ډډه وکړي. هغه په داسې حال کې چې له اوسني نظام څخه ملاتړ کوي او د امنیتي ځواکونو جګړه برحقه بولي د هېواد راتلونکي برخلیک پر سر له غفلته هم احتیا ورکوي. در عمق گپا هستیم و خاطر امروز ما هم آمدیم همراه رئیس صاحب جلسه بگیریم، دیگر رهبرای سیاسی را هم ببینیم. در صلح همگی ما دست ما بالا هست. اگر صلح نشد هست اجازه ندیم که این وضعیت فعلی ما را برهم بزنه. لا بل خو عبدالله په دې ناسته کې د جګړې پای لپاره د سولې په بهیر کې اوسنی پرمختګ باسیانه بولي. هغه په داسې حال کې چې د تاوتریخوالو او جګړو له دوامه اندېښنه کوي ټینګار لري چې جګړه وړونکی نه لري او سوله به هم بایلونکی ونه لري. گرچه در این روزهای اخیر تماس‌ها بیشتر شده، یکی دو دوره صحبت‌ها صورت گرفته که ما استقبال می‌کنیم، اما بازم اون چیزی که توقع مردم افغانستان بوده او توقع برآورده نشده. خشونت و جنگ ادامه داره، ترورهای هدفمند صورت میگیره و هر روز مردم افغانستان قربانی میده. کابل ته د ښاغلي دوستم ستنېدل د ولسمشر غني په بلنه ترسره شول تر څو هغه د دولت د لویې شورا په ناسته کې چې نن د افغانستان د راتلونکي او سولې د بهیر د برخلیک په تړاو په ار کې ترسره کیږي ګډون وکړي. یو شمېر سرچینې وایي چې د هوکړې پر بنسټ مارشال دوستم لپاره دفتر او ځانګړي تشریفات هم په پام کې نیول شوي دي. در شرایط اساس پیشتر غفلت کردیم، ما کابل از دست نمیتیم، قندهار از دست نمیتیم، وزیر براتان میگم پکتیا خوست از دست نمیتیم. ما متوجه باشیم جغرافیا را از دست میدیم. شرایط پیش آمد در سطح جهانی و منطقه که ایجاب میکرد که سران مملکت و بزرگان کشور یکجا شوند و به دنیا و به مردم افغانستان این اطمینان بدن که ملت افغانستان یکجا هستند و یکپارچه هستند. د دولت لویه شورا چې د ښاغلي غني او عبدالله ترمنځ هوکړې له بندونو څخه دي پکې څه باندې 20 سیاسي څېرې او د ګوندونو مشران غړیتوب لري او تمه ده د سولې د بهیر ترڅنګ د نورو لویو سکالو پر سر هم حکومت ته صلاحي ورکړي. له دې ټولو سره اندونه ده چې د لنډمهاله یا موقت حکومت جوړېدو په اړه ښکاره او پټو ملاتړونو څخه اندېښنو د حکومت مشرتابه اړ کړ تر څو ملي ټلواله پیاوړي کړي. د هېواد بهرنیو چارو وزیر د روسیې د امنیت د شورا د دارالانشا له مشر سره په لیدنه کې د دواړو هېوادونو ترمنځ د اړیکو په پراختیا او بیا په ځانګړې توګه په امنیتي برخه کې په همکارۍ ټینګار وکړ. نیکولای پاتروشوف ویلي چې روسیه د افغانستان د سولې په لړۍ کې ځانګړی ځای لري او دواړو لورو همداشان د افغانستان د خلکو د غوښتنو پر بنسټ د سولې په راتګ او له سولې وروسته د افغانستان د پرمختګ او د سولې په اړه د سیمه ییزې اجماع په اړه خبرې وکړي. په هرات ولایت کې د کبانو د تولید کچه لوړه شوې. د هرات د کرنې د ادارې مسؤلین وایي چې د هرات په بازارونو کې د کبانو ډیره برخه په دغه ولایت کې د کبانو له فارمونو ترلاسه کیږي او ډیر سر په دغه ولایت ولسوالیو ته هم د کبانو فارمونه جوړ شي. له بل خوا په هرات ولایت کې یو شمېر فارم لرونکي د کبانو د تولید د فارمونو فعالیتونه ښه ګڼي خو د دغه صنعت د ودې لپاره د حکومت په ملاتړ ټینګار کوي. دلته د هرات ښار ختیځ په 150 کیلومترۍ اوبې ولسوالۍ کې د کبانو د روزنې یو له فارمونو څخه دی. د کبانو د روزنې د دې فارم پازوال معصوم احمدي نږدې 2 لسیزې کېږي چې په ایران کې په دې کار بوخت دی. ښاغلی احمدي له 2 کالونو راپدې خوا په هرات کې د کبانو د روزنې فارم جوړ کړی
او هیله لري چې یوه ورځ وکولی شي دا صنعت نور ولایتونو ته هم وغځوي. بچه ماهی داریم، ماهی پرواری داریم، همونطور به ترتیب اینا هستن داخل میوزا. انشاءالله ما امیدواریم که دیگه بیشتر کمک و همکاری بشه که بتونیم به صد ولایت توسعه بدیم به همه جای افغانستان این شغل خوب و پاکه. هغه وروسته له هغې چې کبان په خپل فرم کې وروزل هغه هرات ښار ته لیږدوي او په اومه او پخه توګه یې پر خلکو پلوري. به محض که خبر میشن که ما اینجا غزل‌آلای تازه تولید وطنه، اینا میاین از این آدرس این ماهی دریافت میکنن و کسانی که این ماهی نخورده به مرحله اول بسیار بازو سنگین تمام میشه که این ماهی به یک قیمت نسبتاً گران استفاده کنه. یو شمېر هغه پیریدونکي چې دلته د ماهي د غوښې پیرلو لپاره راغلي د کبان د غوښې کارول د خپل ځان د روغتیا لپاره ګټور بولي. یگانه گوشتی که ضرر نداره گوشت ماهیه و گوشت گوسفند، گوشت گو، دیگه گوشتا که هسته حداقل یا فشار خون بالا میبره یا فشار پایین میاره، بالاخره یک ضرر حتما به بدن داره. از گوشت گوسفند دیگه هم استفاده میشه ولی به قدری که از گوشت ماهی استفاده میشه به او اندازه نمیشه، چون گوشت گو کلا آدم هر مریض میسازه. گوشت گوسفند هم همونطور دیگه. باز این گوشتای به زبان ما شما یخ زده میگیم اینا همونطور. د هرات چشت شریف او اوبې ولسوالۍ په هرات کې د کبان د غوښې د تولید له مرکزونو شمیرل کیږي. د هرات د کرنې ادارې پاسوال وایي چې د کبان د غوښې د یوې لویې برخې پوره کولو لپاره ډېر ژر د دې ولایت په 4 ولسوالیو کې د کبان د روزنې څو لویې فارمونه هم جوړوي. به 4 ولسوالی زندجان، انجیل، کروخ، گذره به تعداد 20 فارم. هر فارم دو دانه عوض ساخته شده و فعلا اوضاع تمام شده. تا سر سال انشالله کار پرورشی شروع میشه. په تیرو کې په افغانستان کې د کبان غوښې ته لاسرسی یوازې له سیند څخه د ښکار له لارې شونی و، خو اوس بیا د هرات د غوښې د بازار یوه لویه برخه د روزل شویو کبان د فارمونو له مرکزونو څخه ترلاسه کیږي. د کرنې د وزارت د شمېرنو پر بنسټ افغانستان په کال کې د کبانو څه باندې 380,000 ټنه غوښې ته اړتیا لري او اوس مهال یوه لویه برخه یې له بهر څخه واردېږي. په هرات کې اوس مهال 2 ډوله د سړو اوبو او تودو اوبو کبان روزل کیږي. په پای کې هم د سبا ورځ د هوا د حالاتو وړاندوینه له ملتیا مننه کوم. ښه او بریالي اوسئ.